قدرمن لیدونکو بیا هم ښاغلاست وایم د سهار هیلې خپرونې ته او د اوس هم سره خوشبختانه په خپرونه کې میلمه شته جمعه خان امرخیل چې د تېرې ورځې د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو د ستایلې د دې ورځ وه او دا چې دوی څومره وستایل سوله په دې هکله به زموږ سره خبرې وکړي او دا د دې ستایله د دې په ژوند باندې څومره تاثیرات لري د دې په وظیفې باندې په دې هکله به زموږ سره خبرې وکړي. سلام په خیر ښاغلاست وایم په لومړي کې تاسو ته خپرونې ته مننه. سلامونه نیکي تاسو ته او د ولسي جرګې راډیو تلویزیون ټول تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته بله ډېره مننه همکاري. فکر کوم نن لږ بې خوبه یا څه مسله ده امرخیل نه عمرخیل صاحب نو که چېرته ستاسې مورجانه موږ ګوري نو یو غوښتنه ترې کوو چې تاسو سره باید ځانګړی پام وکړئ که نه ځانګړې پاملرنه باید تاسو ته وکړئ ځکه کله کله چې ته نارامه یې موږ هم بیا نارامه کېږو. وبښه ټوکه مې وکوله. عمرخیل صاحب تاسې تخلص هم لږ سخته ما نه هم نږدې و چې اوس ګډوډ شوی وی. د تېرې شنبې په ورځ باندې هم د هود د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ځانګړې شوې ورځ وه. دا ورځ که موږ تاسې ورته وګورو په ډېر شاندارو مراسمو باندې ولمانځل شوه. ولس نهایت زیات ملاتړ وکړه او مینه یې وښودله او په ډېر امنیتي تهدیدونو او ستونزو مشکلاتو سره سره بیا هم راغلو دا ورځ او دا حمایت یې په ډېر ورین تندي باندې وکاوه. د ولس دا مینه دا درناوی دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه په معنا ده؟ ډېر ښه. اول خو د کب نهمه ټولو امنیتي ځواکونو ته تبریکي مبارکي وایم. واقعا دا د دوی هغه لاسته راوړنې او میړانه چې په سنګرو کې ناست دي نه تنها د معاش له خاطره بلکې د دې وطن د مینې چې په زړه کې دوی سره د وطن لپاره مینه ده د هغو له خاطره د موږ د راتلونکو لپاره د بچیانو د ورونو خویندو له خاطره ځان یې سپر کړی ده او هلته مبارزې کوي حتی په سرحدونو کې. نو واقعا چې هر څونه دوی ستاینه وسي بیا لا هم کمه ده. دا په داسې شرایطو کېږي چې یو خوا نه سولې روانې دي سولې خبرې په خطر کې روانې دي او دلته او بل خوا نه جنګونو زور اخیستی ده په دې اواخرو کې او دې تر څنګ سیاسونه هم د موږ بعضې دا ورځې نه لمانځي په داسې حال کې چې اکثریت هغه سابقه استازي یا مشران چې نظام کې کار کړی او د نظام نه معاش اخلي او امتیازات اخلي نه کېږي. دا نن څه موږ رسېدلي یو دې ځای ته دا د دوی برکت ده. دلته د په ازاده فضا کې چې ناست یو خبرې اترې کوو دا د دوی برکت ده. د موږ ورونه خویندې چې مکتب ته ځي په هر ادارو کې چې د افغانستان ټول وګړي کار کوي دا د دوی برکت ده او واقعا موږ فخر پې کوو. له ټولو هیوادوالو نه مې دا هیله ده او غوښتنه مې ده نه تنها چې دوی ته دا تبریکي وکړه بلکې دوی سره د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. دوی ته باید یعنې ستاسو په نظر باندې د ولس تود هرکلی او ملاتړ د دې په معنا و چې د دوی په ارزښت باندې پوه شوي دي؟ طبعا د دوی په ارزښت پوه سوي دي مګر موږ باید لا دا هم زیات کړو. ارزښت خو ما اشاره م ورته وکړله چې موږ مکتب ته اولادونه ځي ادارو کې کار کوو دلته په ازاده فضا کې ناست دا ټول دوی برکت ده. باید قدر وکړو او هغه وکړو مګر هم دوی ته باید دا تنها دې باندې بسنه باید وکړو. موږ سره دوی ته باید متقابل احترام وکړو لکه دوی چې موږ ته لري. موږ باید دوی باید قانون په تطبیق همکاري ورسره وکړو. په داسې حالاتو کې چې دوی یو ماموریت ته ځي همکاري ورسره وکړو او دوی داسې شرایطو سختو شرایطو کې ګیر دي چې یو خوا ذهني د هیواد دښمنان ذهني جنګ دوی پر وړاندې شروع ده بل خوا په سنګرو کې او بل خوا هلته داسې ستونزې دي چې تېره ورځ د یو امنیتي ارشد لخوا نه یو سرباز وهل سوی ده. متاسفانه ډېر اوس دا ویډیو له مخکې ما هلته فیسبوک مې کار کوو دا ویډیو ورسې ډېر بد اغېزه به فکر کوم چې ولري. نو ټولو مې دا هیله ده دوی سره باید همکار پاتې سي نه او دولت نه مې دا هیله ده چې نه تنها د دوی تبریکي له خاطره تنها تبریکي باندې هغه یو ګل باندې بسنه ونه کړي بلکې دوی ته ډېر خاصه توجه وکړي د دې ورځې لپاره. طبعا دا ورځ د دوی هغه روحیه دوچنده کوي او مورال زیاتوي خو دوی ته باید جدي پاملرنه ورسي د اولادو له خاطره ولې په دې چې همدوی دي چې د هیواد ګوټ ګوټ نه دفاع کوي تروریزم ملي او بین المللي سره جنګیږي
عمر خیل صاحب تاسو یادوري وکړله چې د دې د ستایلو دپاره یوه ورځ کافي نه ده، یعنې صرف دا ورځ دې ته انتخاب سوی ده او دا د دې د روحیت د زیاتولو په معنا ده. موږ وینو چې زیاتره امنیتي ځواکونه کله چې دوی د جګړې په ډګر کې وي دوی ته تجهیزات نه رسیږي، دوی ته هغه وسایل نه رسیږي کوم چې دوی د هغه څخه په استفاده خپل ځان ساته دفاع وکړي، یا هم دوی ته کله کله ته خواړه نه رسیږي چې دوی هغه په پښتو کې هم یو متل دی وایي په وږه خېټه ته خبرې نه کېږي، جنګ خو جګړه خو لا لرې خبره ده. نو آیا دا د دې لپاره ډېر ستونزمن نه دي؟ دې ته باید څه ډول پاملرنه وسي؟ پاملرنه دوی ته باید جدي پاملرنه ولسي. طبعا قومانده باید هر ولایت کې د هماغه په لاس کې وي سره هر قومانده باید صلاحیت ولري. مګم داسې اوس سیستم فکر کوم زه تر کوم ځای پورې آګاه یم دا سیستماتیک داسې تقریبا اووه شپږ وجه چې راپور لاندې سي بالغ دوی عملیات نسي کولی. دوی باید مستقل عملیات وکړي که چیرته دوی ګواښ متوجه واوسیږي. تر هغه پورې دا مشکل سر هغه نسي او د فساد مخه ونیول شي. طبعا په نظام کې به هم فساد وي او اکثرته مافیایي کړۍ به ځای پر ځای سوي وي. دې په وړاندې باید دوی ته ښه خواړه باید ورسیږي، ښه رسیدګي به ورته وسي له هر نګاه نه تنها د تجهیزاتو نه بلکې هر نګاه دوی ته باید هغه رخصتیانو باید په پام کې ونیول سي چې کوم وخت د رخصتۍ په وخت کور ته لاړ سي په وخت بېرته راسي وظیفې دندې ته. او بل دا چې اکثریت موږ ورونه وینو چې د وظیفې په محل کې یو ولایت کې کلونه تیر کړي وي او بعضې موږ دوستان وینو چې په یو مرکز کې وي هغه د واسطې په اساس نه ځي. نو دا هم باید د دوی باندې روحیه باندې ډېر بد تاثیرات لري او هیله ده چې دولت هم دې ته توجه به یې کړې وي مګر لا زیاته توجه وکړي دا به ډېر بهتره کار وي. عمر خیل صاحب په بخښنې سره موږ تل د تاریخ یادونه کوو چې موږ تاریخ لرو او بدبختانه بیا دا وایي چې له تاریخ نه مو هیڅ زده کړه نه ده کړې یا هیڅ درس مو نه ده ترې اخیستی. خصوصا د نظامونو په برخه کې تل مو ډېر پیاوړي نظامونه د خپل نه حمایت له امله او د خپل ستونزو مشکلاتو له امله له منځه تللي دي او موږ بیا له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سوي. په وروستیو کې د نظام یا د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ څه فکر کوئ؟ دا د خلکو اوس تاریخ ته متوجه کېدل ګڼئ یا له تاریخه یې زده کړه ګڼئ او که مجبوریت یې ګڼئ؟ بدبختانه 43 کال تقریبا کېږي موږ په جګړو کې بوخت یو. په یو نوم نه په بل نوم نظامونه هم راننګ سوي دي. که تېرو څو نظامونو ته توجه وکړو یا ورته لاړ سو په یو نوم یو بل نوم باندې راړنګ کړي دي. که اوس هم موږ دا درس نه یې اخیستی نو دا به ډېر د افسوس جای وي. نو باید موږ تېرو تجربې بیا تکرار نه سي او توجه ورته وکړو تر څو موږ وکولی سو داسې یو نظام ولرو او چې شته ده انشاءالله چې موږ د هر وګړي هغه په هر وګړي که چارواکي که عادي که طرف شمارول ته فرد اخره پورې په ټولو دغه نظام او قانون یو شان تطبیق سي. دا به ډېر رول لري. موږ باید یو بل ته لاس ورکړو، د صمیمیت لاس ورکړو، دا تفکیک و فرق ونه کړو چې احمد یا محمود یا دا نظامي دی یا ملکي دا باید یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ومنو. تر هغه پورې چې موږ یو بل ونه منو او تعصب له منځه لاړ نه سي، تعصب پر وړاندې مبارزه ونه کړو او د خپل د نظام قدر باندې پوه نه سو او ورسره همکاري ونه کړو، فکر نه کوم چې موږ به ښه پایله ولرو او ښه به داسې روښانه نظام ولرو. که د مونږ لیدونکو د عمر خیل صاحب سره زموږ خبرې دوام لري اوس هم لنډه دمه لرو بیا هم له موږ سره اوسئ.